د نن ورځې تازه او مهم خبر. پاکستان ته د تازه میوو او سبزیو پر صادراتو بندیز افغان سوداګر یې اندېښمن کړي دي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د سرخاني قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ګرانو دوستانو، پوره حاله سره ویډیو کې ترلاسه کړئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د افغان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پاکستان ته د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو د بندېدو خبر ورکړ، یو شمېر افغان سوداګر او کروندګر وایي چې د پاکستان د اقدام دوی سخت اغېزمن او اندېښمن کړي دي. دا اقدام وروسته له هغې شوی چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه څو برابره لوړه کړه. پاکستان ته د تازه میوې صادروونکي رفیع الله ازادی راډیو ته وویل چې پاکستان په وروستیو ورځو کې څو ځله د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو تعرفه لوړه کړه. نوموړي وویل، موږ سږکال تاوان کړی. لومړیو کې صادرات خو په یو ټن $1000 باندې 14,000 کلداري ټیکس راته، چې اوس یې هغه 52,600 کلدارو ته لوړ کړی. هر څومره چې هڅه کوو خو بیا هم زیان کوو. د هرې ورځې په تېرېدو سره مو سوداګري له زیان سره مخېږي. یو کروندګر او بڼوال اکبر هم ورته اندېښمن لري چې دی وایي غواړي چې په افغانستان کې سړې خونې او د تولید فابریکې جوړې شي. هغه ازادي راډیو ته وویل، اوس د تورخم په دروازه کې ډیری موټر ولاړ دي چې دا د بزګرو، بڼوالو او سوداګرو لپاره ډیر زیان اړوي. که په افغانستان کې د میوو او سبزیو د ساتلو لپاره سړې خونې موجودې وي نو ډیر زیان نه کوو. د پاکستان د اقدام د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او د صنایعو ګډه خونه هم اندېښمنه کړي او وایي چې په دې کار سره د دواړو خواړو سوداګرو ته زیان اړوي. د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي او په دغه خونه کې د پاکستاني سوداګرو یو چارواکي ضیاءالحق سرحدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پریکړه کې افغان او پاکستاني سوداګر دواړه زیانمن کیږي.